پاکستان وايي افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو په اړه اقدامات پیل کړي دي. د افغانستان طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته له نږدې سیمو د هغو پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدامات پیل کړي چې پاکستان وايي د افغانستان له خاورې ور اوړي او پر پاکستاني پوځیانو له بریدونو وروسته بیرته افغانستان ته تښتي. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې له دې موضوع سره سر و کار لري ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې له وروستیو پرلهپسې بریدونو وروسته افغان طالبانو یو شمېر پاکستاني طالبان له پولې نورو سیمو ته بیولي دي. د په عین حال کې وویل چې پاکستان افغان طالبانو ته په زغر د خبر ورکړی چې په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو پر ضد کلک اقدام وکړي ګنې ناوړه عواقب به یې وویني. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي له افغان طالبانو سره د امریکا او د افغانستان د پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې پراخه برخه اخیستې او هڅه کوي چې په پاکستان کې هم د افغان طالبانو په شان اسلامي حکومت جوړ کړي. ټي ټي پي هیله لري هماغسې چې دوی له افغان طالبانو سره په افغانستان کې د اسلامي امارت په جوړولو کې مرسته وکړه. افغان طالبان به له دوی سره په پاکستان کې د اسلامي نظام په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.